زما نوم رحیم الله افغان دی او زه یو افغان کډوال یم. دلته په بلوچستان ایالت کې د کټوۍ په کیمپ کې ستوګنه کوم له ډېره وخته. نو سهار دلته پولیس والا خو دا 2-3 ورځې کېږي چې د افغان کوم کډوال دی کټوۍ کیمپ دی، ژړکاریز دی، غزګۍ دی، نور څه کیمپونه دي. د پولیس والا خو چې مخامخ نه هسې موږ تاسو ډېر شکریه ادا کوو، خصوصا د لورلایي پولیس چې ډېر په ښه مؤدبانه انداز باندې دلته کوم افغان کډوال دی دوی ته دا خپله مرضي د خلکو دا خبره کوي چې هر هغه کس چې انډاکومنټډ وي، انډاکومنټډ مطلب دا دی چې د خلکو سره کوم چې اسناد نه وي، کارډونه نه وي، پیو آر کارډ نه وي، نو هغه خلک خپله دلته راسي موږ ته د رجسټریشن راوکړي. نو موږ ته څومره دا خلکو ته سهولتونه کېږي موږ دا خلکو ته سهولت ورکوو. له دې ځایه وړو لورلایي ته، لورلایي کې هلته سینټر جوړ شوي دي. نادره دا خلک دورې رجسټر کوي، بیا هلته دوی ته پرچې ورکول کېږي. د پرچې مابعد دا خلک خپل وطن خواته اړوي. نو یو داسې پریشاني نشته، یو پریشاني تاسو مه کوئ. هغه خلک، هغه افغان، هغه کډوال چې په بلوچستان کې یا خصوصا په لورلایي څو کیمپونه دي، لکه کټوۍ، غزګۍ او نور داسې کیمپونه دي، نو دا خلکو ته تاسو یو پریشاني ستونزه نشته. هغه کسان چې دلته پیو آر کارډ لري، کوم اے سی سی کارډونه یې چې افغان سټیزن دي یا پروف اف رجسټریشن کارډونه یې، نو تاسو یو پریشاني مه کوئ. دلته زموږ سره ایس پي مطلب ایس ایچ او نور کنسرن اتارټیز دا ټول راغلي دي کټوۍ ته. نو انشاءالله د پریشاني یو خبره هم نشته. یعنې غیر رجسټرز دغه په عزت سره واړئ، ډېر په عزت طریقه باندې. خو نو که عزت طریقه نه وای خو دوی خلک به دا مسجد ته راتلی، نه به زموږ تاسو بیټکونو ته راتلی، خو ډایرکټ به دوی اپریشن شروع کول. خو د دوی دا هماهنګي بولې سار څه بولې دا خلک دلته راغلي دي. موږ تاسو ته وایو چې ستاسو په جم کې کټوۍ کې خو ډېر جمونه دي، 15-20 جمه دي. نو دوی دا وایي چې هر جم کې هر هغه کس چې رجسټر نه وي هغه دې راسي، موږ دلته رجسټریشن کوو. نو هغه مابعد بیا لورلایي ته ټرانسفر کړو، لورلایي بیا هسته وغواړو.